د اسد 40مه یا د اسلامي امارت د بریا 4مه کلیزه هلمند کې د زرګونه خلکو په شتون کې ولمانځل شوه. په دې مراسمو کې پوځي او ورزشي نمایشونه ترسره شوه. هلمند کې د پوهنتون استاد او دیني عالم شیخ الحدیث مولوي سید محمد سعید ذاکري وایي د اسد 40مه د افغانستان په تاریخ کې یوه له ارزښتونو او ویاړونو ډکه ورځ ده چې د دې ورځې لمانځل به راتلونکو پیړیو او نسلو ته د ازادۍ او خپلواکۍ پیغام رسوي. دې ته په توجه باندې چې کومې قربانۍ ورکړل شوي د هغې د ساتنې دپاره یو فکر کول او د ملک د ترقۍ دپاره د خودکفایي دپاره او په خپلو پښو د ودرولو دپاره نه ستړي کېدونکي ارزولو دپاره پروګرامونه جوړول او په دې لاره کې یو د بل سره همکاري او همغږي کول او د شته نظام تر شا ودرېدل. فعال ځوان مولوي عبدالباري حنظله وایي د اسد 40مه د افغان شازلمیو د وینو او هډوکو په برکت د افغانستان په زرین تاریخ کې د افغان فتح په نوم نومول شوی چې د دې ازادۍ ساتنې ته به وژا ورکوو. د اسد 40مه ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو ویاړمنه ورځ ده چې په دې ورځ د افغانستان غیر ولس د خپلو اتلوالو مجاهدینو په مټ باندې وکولی شوه چې راځغلي شل کلن اشغال ته ماته ورکړي. په دې ورځ باندې د افغانستان خلکو او ولسونو د حریت او ازادۍ ساه اخیستې ده. دا یو تاریخي ورځ ده. د دې ورځې لمانځنه او د دې ورځې تقدیرول او دا ورځ د تاریخ په کرښو کې لیکل زموږ د ټولو افغانانو بالخصوص د نظام مسؤلیت دی. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی عبدالستار منصور وایي د استقلال ازادي ورځ په شانداره مراسمو لمانځي او د دې مبینې فتحې په ساتلو او د نظام په قایمتوب کې به خپل سرونه نظرانه کوي. او د دې غوښتنه کوو چې دا قوتونه لا تر دې هم پیاوړي او غښتلي سي چې بیا د دنیا یو قوت دا په زړه کې راونه ګرځوي چې زموږ او ستاسو ګران ملک باندې یرغل وکړي. شاعر او لیکوال مولوي مهاجر وایي د اسد 40مه افغانان باید په شانداره مراسمو ولمانځي ترڅو راتلونکي نسلونه د دې ورځې په ارزښت پوه سي. هغه نسلونه چې 10 کاله و 50 کاله بعد ځوانان راځي هغوی د دې ورځې په ارزښت پوه سي او د دې ورځې اهمیت د دوی سره په تاریخ کې ثبت وي او د خپلو اتلانو د شهیدانو دغه چې کللي دي او د دې ورځې لپاره قرباني ورکړي دي د هغوی یادونه یې په زړه کې پاتې وي. ورزشي لوبغاړی عمران الله وایي د اسد 40مه په هیواد کې د ځوانانو د پرمختګ سوکالۍ پیلامه ده. په امنیتي لحاظ باندې موږ زیات غره ته برابر سول، یعنی هر ولایت ته موږ هر ولایتو ته موږ ځو قهرمانان وي مسابقې وو او تر دې مهاله پورې موږ تقریبا زیات ولایتو کې مسابقې وو او ډېر مقامونه ډېر کمربند او ډېر مډالونه د هلمند ته راوړي دي. د یادونې وړ چې هلمند ترڅنګ په ټول هیواد کې د اشغال د خاتمې او معصومې فتحې د راتلو په پار د اسد 40مه په شانداره مراسمو سره ولمانځل شوه.